چې د همدې وطن ساتنه یې په خپلو پاکو وینو کړې ده چې ټول ځوانان دلته راغلي دي میلې لمانځي او دوی خپل وظیفه سرته رسوي. نو لومړی به دغه ورور خپل ښایسته نوم راته ووایي. نوم یې دوهم څارن مچولا دی، د ارغنداب ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ یو تن افسر یم. ژوندی اوسې. او ستاسې نوم؟ ما نوم میرویس دی، د کندهار ولایت امنیه کنډک د ټولۍ اول قمندان یم. ژوندی اوسې. میرویس خانه دا به راته ووایه څنګه دی ځوانان میلې ته راغلي دي، تاسو څنګه یاست، امنیت مو یې ساتلی دی؟ ځوانان ولا په ډېرې خوشحالۍ سره راځي دلته خپل د میلې مراسم مخته وړي او د عامو خلکو ډېر خوشحاله دي. دلته د امنیت تدابیر ډېر خوندي دي. موږ خپل وس پورې هغه کوښښ کړی دی، خپل سربازان افسران ساتنمنان پر وظیفو ګمارلي دي او خپلې وظیفې مو تر دې وخته پورې ښه مخته وړي دي. ژوندی اوسې، خوشحاله اوسې. دغه افسر ورور به راته ووایي چې تاسو څومره خوشحاله یاست چې د خپلو وطنوالو په خدمت کې یاست؟ بیخي ډېر خوشحاله بې اندازې چې موږ د خپل خاورې خدمت کوو او الحمدلله خلک هم زموږ سره ډېر همکاره دي، په هر څه کې را سره ولاړ دي. ډېر مننه کوو د خلکو سره. کوم احساس کوئ چې ځوانان دلته راځي میلې کوي او تاسو خپله وظیفه سرته رسوئ، تاسو د دې امنیت تامینوئ؟ ډېر د خوشحالۍ احساس کوي چې دا ځوانان موږ وینو هر یو خوشحاله را روان دی، خپله میله کوي په ښه بېغمه زړه سره او موږ په کلکه سره امنیت نیولی دی. ژوندي اوسئ، د لا بریا په هیله مو یم. نو دغه افسر ورور به کومه غوښتنه د بېلوال څخه لري؟ مهرباني. د میلهوالو څخه مو دا غوښتنه ده چې د خپل امنیتي ارګانونو سره هغه کم شکمن شی چې ویني یا په یو ځای کې دی شکمن کېږي چې دلته یو جرم سرته رسېږي، خپل امنیتي ځواکونو ته خبر ورکړي چې تر څو هغه جرم شنډ سي، له منځه ولاړ سي، چې تر څو زموږ عام وګړي په ضرر کې نه سي، تکلیف ورته ونه رسېږي، دا یې نه کرده خوږ نه سي. د عامو خلکو څخه مې دا غوښتنه ده. ژوندی اوسې، خوشحاله اوسې. نو دا چې ژوندون له تاسې سره تفریح خپرونه ده، رابه څوس د تفریح اړخ ته، نو دغه ورور به سره شریک کړي د وطن اړوند وي، یو شعر لري، یو خوږه خاطره لري؟ مهرباني. بس دغه خوږه خاطره ده چې دغه ځوانان راځي په خوشحالۍ سره خپله میله کوي، ښه په امن په فضا کې خوشحاله دي. والا دغه د خوشحالۍ خاطره ده، دغه د خوشحالۍ ځای دی. واقعیت هم ډېره خوږه خاطره ده. نو ته به سره شریک کړې؟ مهرباني. بس دغه زموږ لپاره د خوشحالۍ خاطره ده چې کله موږ یو ځای ځو امنیتي تدابیر نیسو، هلته زموږ ځوانان او سپین ږیري کوچنیان راځي په خوشحالۍ سره خپل میله کوي. هلته دوی د خپل میلې د مخته وړلو دپاره راځي، فامیلونه راځي هلته خپل میله مخته وړي. دا زموږ دپاره د خوشحالۍ ځای دی چې هلته کوم امنیتي پیښه ونه سي، کوم چاته ضرر ونه رسېږي، خپل وظیفه سمه سرته ورسوو. دا زموږ دپاره د خوشحالۍ ځای دی. ژوندي اوسئ، خوشحاله اوسئ، د لا بریا په هیله مو یم. مننه. ژوندی اوسئ. ستاسې هم مننه. خوږو دوستانو، هغه څوک و چې د دې وطن چې هره خبره یې تر امنیته پورې وي. تاسو ولیدل چې ما ورته وویله دواړو افسرانو ته چې ما خوږه خاطره وویل، دواړو راته وویله چې بس همدا مو خوږه خاطره ده چې زموږ ښاریان د امن په فضا کې خپله میله سرته ورسوي. خاورې